د بلخ پوهنتون بېلابېلو پوهنځیو 15 زده کړیالانو ته د البرز علمي او کلتوري ادارې لخوا یو وار بیا ډالۍ او ستاینلیکونه ورکول کیږي. دا زده کړیالان د هغه زرو ګډونوالو له شمېره وو چې یوه اونۍ مخکې د حق المبین کتاب د ازموینې په سیالیو کې ګډون کړی و او د ټاکل شوې کمیټې لخوا بریالي اعلان شول. د حق المبین کتاب رقابتي ازموینه څو ورځې مخکې د البرز علمي او کلتوري ادارې لخوا د بلخ پوهنتون د زده کړیالانو انسجام او دعوت ارشاد امریتونو سره په همغږۍ له زده کړیالانو څخه واخیستل شوه. د یادو ریاستونو مسؤلین وایي د دارنګه سیالیو جوړول زده کړیالانو ته ګټور دي او ډاډ یې ورکړ چې په راتلونکي کې به دغه لړۍ لا پراخه کړي. ما در سطح پوهنتون بلخ برنامه کتابخانه به نام کتاب حق المبین شروع کرده بودیم. در حدود 1000 نفر از محصلین ما در این برنامه با بسیار شوق و علاقه خوبی اشتراک کردند که امروز اهدای جوایزش بوده. هدف از همچون برنامه دایر نمودین همچون برنامه اولی که ارتقای ظرفیت محصلین ما هست و دومی که ترویج مطالعه در سطح دانشگاه ها و پانتون ها است که تا بتانیم محصلین به مطالعه رو بیارن. ما برای محصلین خود اطمینان میدیم که همچون برنامه دیگه در پلان خود داریم. دغه راز ځینې عالمان او استادان په دې باور دي چې د نورو درسونو ترڅنګ د سیالیو جوړول زده کړیالانو لپاره ذهني عقیدتي پیاوړتیا، دینی برخه کې پرمختګ او د عامه پوهاوي پراختیا رامنځته کوي. اگر ما در دنیای خارج هم سعی کنیم یعنی بسیار از مطالعه کردن بسیار جای رسیده. یعنی ما محصلین خود همیشه تشویق هم کردیم شما همیشه مطالعه بکنین و مطالعه کتابخوانی را ترویج بدین. ان شاء الله این مطالعه کتابخوانی اگر رواج پیدا کرد ان شاء الله برای همشون بسیار خوب میشن و ان شاء الله در جامعه بسیار مفید میباشه و این چی خود داره جایگاه خود داره. د ازموینې ګډونوال چې ډالۍ او ستاینلیکونه ترلاسه کړي خپل خوښي څرګندوي او هیله لري چې راتلونکي کې ورته بېلابېلو برخو کې سیالۍ جوړې شي ترڅو هیواد ته د ښه خدمت جوګه وګرځي. احساس واقعا خوشحالی است چون که یک جوان خصوصا یک محصل امید داره که در هر راستا باید موفق باشه و بالخصوص باید انسان باید تفریقه یعنی چه ضد خود بشناسه چون که این کتاب الحق المبین مخالف امت اسلامی و مخالف گروه های اسلامی بود که یکی در بحث خوارج بحث میکرد. ما واقعا شناختیم گروه مخالف خود شناختیم کی بوده دوست ما کی بوده بسیار مؤثر واقع شد. واقعا بسیار خوشحال هستیم. ټول باید مطالعه وکړي او همیشه د اداره خانمون دا تقاضا ده چې همیشه د محصلینو پرمنځ کې همداسې نور هم برنامه په لار واچوي ترڅو محصلین د تدریس لار ته او مطالعه ته ډیر تشویق کړي. د البرز علمي او کلتوري اداره چې له 2 کلونو راهیسې په بلخ ولایت کې فعالیت کوي د ځوان نسل په روغه روزنه کې خورا ډیر ګامونه پورته کړي او لا هم هڅه کوي چې خپل کړنلاره د شریعت په چوکاټ کې ګړندی وساتي.